ما سهل په کور کې غرمینه ډوډۍ راته پرته ده، سوزي راته پراته دي، لا سترګې اسمان ته نیولې دي، لا دی په شکایتو په شکوو دي، خدای هېڅ شی نشته، خدای نیستي ده، خدای نیستي ده. کور خراب یې ته خو د خپل اسلاف وویل. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یوه لور وه فاطمة الزهرا. تاسو سوچ وکړئ، تاسو انشاءالله اکثره به د اولاد خاوندان دلته ناست یاست، په خپل زړه کې وسمجوئ کوم سردار انبیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته الله وویل که دې غواړئ چې دنیا له درکم، الله وایي درکم، دا ټول احد به سره زر ته وګورو. الله رسول یا رسول الله یا الله مهربان. نبي علیه الصلوة والسلام ته فاطمة الزهرا هلاسي چې بابا جان زما حال ډېر خراب دی ته راسه. نبي علیه الصلوة والسلام سره یو صحابي ورسره نو ځای وټکول، هغه ورته وایي بابا خدای دې راولو، زما سره صحابي راسره دي پرده وکړه. ول دې ویل نو والله که دونې ټوکر لرم غټ چې پرده په وکړه، اثر خو بې خود په یو شي پټ کړی و دومره غټ ټوکر نه لرم چې پرده په وکړه. یو صحابي ورسره دی، دې صحابي مخکې به د الله رسول صلی الله علیه وسلم څنګه صفر تېر شوي دي د پر زړه باره یې دا پټو داسې شلواړه زه یې په دې باندې ول کله چې هلته کښېنستې فاطمة الزهرا رضی الله عنها ته وایي څنګه حال دې زه ول دې ورته وژړل ول یا رسول الله نن پنځمه ده په نهار باندې د شي څه کم نه ده کړې هېڅ شی نشته، دغه کوچنیان شیدې راڅه غواړې دا زه نه لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لمسیان ډېر ګران ګورئ د لور په دغه یې نه وژړل. کله چې د لمسیانو دا وویله چې دغه لمسیان زما څه پی او شیدې غواړي زه نه لرم، د الله رسول څه مشکل اوس څه ورکړي د ده په لاس کې هم هېڅ شی نشته، یوازې د دې چې د خبرو تسلي ورکړي بل هېڅ شی نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول جایداد کې شی لا ولاکه پاتې شوی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ناست سوچوي چې اوس نو څه ورته ووایم، د خپل لورکۍ څنګه ارامه کړم. واره ورته وایي ای لورې دنیا تېره ده، دنیا به پاته سي، ته دا نه غواړې چې ته د جنت د حورو سرداره سې او د جنت د ټولو زنانو سرداره ته سې. ول دې په داسې ژړا کې یې ورته وخندل یا رسول الله ولې نه غواړې. الله تبارک و تعالی ته د رسول الله دغه فیصلې دومره خوند ورکوي، د اسمان سے جبرائیل راواستوي او دا پیغام رالی سیدة النساء اهل الجنه فاطمه زهرا رضی الله عنها، د جنت د ښځو سرداره د الله په فیصله باندې فاطمه رضی الله عنها. نن ما ورته شکایت کوو، دا د نیستۍ شکایت ما هم تا کوو، ما قطعا نه دی پکار. صبر تحمل نه کوو د خپل وس مطابق چې هر څومره الله ماته راکړي زه به څلورمه ونډه خامخا د خدای په دین کې دروم. زه نه درته وایم چې ماته راکړي، قطعا زه د هېچا پیسو ته ضرورت نه لرم، ماته د پیسې نه راکړي الحمدلله ماته هر څه را راکړي، د هېچا پیسو ته ضرورت نه لرم. دغه مرکزونو په آباد کې دا مسجد ته قرآن راوړه، هلته پسې ولیکه زما د پلار دپاره وقف، دا یې زده کړئ. څو کسان چې وایي دا ثواب یې ستا پلار ته رسېږي. یو ځای مدرسه جوړېږي، ورته وایم مولوي صاحب ستا په مدرسې کې ما ته نیم شیلۍ مځکه راکړه چې زه مست د پلار دپاره وقف کوم. هېڅ چاته مه دغه شه په لاس په خبرو چې ته نه یې دا مدرسه آباده ده، په دې کې علما جوړېږي، په دې کې حافظان جوړېږي، دا بیا ځي نقل کېږي، دا د پر اطراف نور مدرسې آبادي هغه بیا هلته ځي، د قیامته پورې به د عملنامه دونې ډکې قسم دې مې په خدای ستا به زړه ته نه ولېږي دا خو ما نه دي کړي دا کوم خواست ولې مو یوازې هدف دنیا ګرځولې ده. دا مساجد حق نه لري، په ټولو علاقو کې زموږ مسجدونه ویران پاتې دي، خو چې لاس روپۍ سره ټولې کړم یو نوې غالۍ خو ورته راوړی شم، چې لاس روپۍ سره ټولې کړم یا په خپل کور کې ښځې 100 روپۍ لري والله هلته یو کونج کې 50 سره راکړه زه تا ته د آخرت ګټه دنیا نه دغه کېږي ولاکه پاتې سې د ښځې څه پیسې واخله دا هېڅ عیب نه دی.